بیا ذات او وردګ ستاسو درنه چوپړ کې زرګم هیلمن خبرونه تر پای پورې زموږ سره ملتیا وکړي. اختر لومړۍ شپه ده هم زه خپل اختر مبارکي وړاندې کوم. هیلمن یم چې روغ جوړ واوسئ او خبرونه تر پایه پورې سره دې سره غږیږو او د دې دغه شعر و شاعري د دغه ژوند دغه تاریخي شیبې به ځان سره یادښت کړو او تر تاسو پورې وبرسو. هیلمن خبرونه تر پایه وګورئ، خبرونه څخه خوند واخلئ. قدرمن کتونکو دلته اختر لومړۍ شپه ده، دې سره به غږیږو. السلام علیکم ورور جانه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. نوم دې څه شی ده؟ نوم مې ولفت خاکسار لیونی. لیونی کوم ځای؟ د لغمان. یو شعر خو موږ ته بل هم ډالۍ که که نه؟ وزر د علم جوړ که چې اسمان ته ورسیږي، وزر د علم جوړ که چې اسمان ته ورسیږي او شیطان سره مرګلی شه لغمان ته ورسیږي. نو ورونو دا خو اوس دا لغمانیان چې دي مثال غلطه پیدا موږ شیطان چې ده بیادوي موږ باندې کامیابېدی نه شي په دې چې لغمانیانو شیطان په ونه خېجولی، خر یې په ونه خېجولی سره. نو شیطان چې شی ده دا یاګان وایي که نه چې څنګه لغمان سره مرګلی شیطان ده، یعنې داسې خلک وایي چې دا لغمان شیطانان دي. او بیا بلې تعلیم دې کړی ده؟ د مکتب شاوخوا ته تېر شوی یم. تعلیم دې نه ده کړی؟ وایي خپله خو ملنګ یم کچکول مې د سرو زرو دی، خپله خو ملنګ یم کچکول مې د سرو زرو دی، نو هر ګشنه ته نه وایم چې خیر پکې راواچوه، نو نه خیرات خور یم او چې غواړم د الله نه غواړم چې پوش درې لوی دی. اولالا قصې وکړه پوه شوې؟ چې یې درته ووایم قربان دې شمه. ښه دغه د ژوند قصې وکړه چې چېرې کوم کوم ولایتونو ته سفرونه کړي دي؟ سفر خو غزني ته ما کړی ده، خدمت مې کړی ده وطن ته. څوک ډارېږي او زه نه ډارېږم، ما وطن ته خدمت کړی دی. زه واقعیت وایم چې منصور غوندې مې په دارم خېږي، سوګند مې کړی، قسم مې کړی. 14 کاله ما دې وطن ته خدمت کړی، نن مې بوجۍ په شا ده. دغه کې جمهوریت کې هو یعنې وظیفه دې وه؟ وظیفه مې وه. په دغې بدبختۍ باندې ته کوم وخت مقدار ما بس کې پرې راغلمه. د خدای دې ته اخلاص کړه. امین. په دې چې حقیقت چې د الله نوم د هغه چې څوک پټوي هغه ایمان نه لري او داسې ده چې د الله نه د حقیقت ده، حقیقت نه پټېږي. هغه ځوانان چې اوس نشي کوي هغوی ته د پیغام څه شی ده؟ هغوی ته خو ما دا پیغام د مال ته دې وګوري بس، نو بس غټ پیغام دغه ده وروره ګله پوه شوې. نه دی کوي د خپل د وزن د تکوندو قهرمان ومه، اوس د ډیران قهرمان یم. تاسو هو بس دغه مې پیغام دی ورته. دې نه غټ نصیحت بل چېرته ده؟ نو بس یو بل شعر خو زموږ قدرمنو لیدونکو ته خو واوروه. وای اره پیغلې هوره هوره هر یو ځوان د دې غلمان دی، اره پیغلې هوره هوره هر یو ځوان د دې غلمان دی، نو ملا شک راته پیدا شو دا جنت دی که لغمان دی. ډېر ښه. قدرمنو لیدونکو دا ډېر ښایسته شعر ویلي، خدای دې کیسه څه خوښ شوي اوسي. نو زموږ دغسې ځوانان په دغسې بدبختۍ باندې اخته دي، نو خدای پاک دې زموږ باندې ورحمېږي او موږ د دې مصیبت نه خلاص کړي. قدرمن لیدونکو دغه چینل سره سبسکرایب کړئ او خپل پیشنهادات انتقادات له موږ سره شریک کړئ. یو شعر خو موږ ته ډالۍ که نه؟ ما د یو ورور شعر ده دا به تاسو ته ډالۍ کړم، د اختر لپاره جوړ کړی ده او د کوچني اختر لپاره، او تاسو به یې اوس واورئ. نو اجازه هم ده؟ بالکل اجازه ده. ورونو افغانانو ستاسو مبارک شه د کوچنی اختر ځوانانو، ورونو افغانانو ستاسو مبارک شه د کوچنی اختر ځوانانو. وای سرخود کې څومره بیروبار دی ورونو، هلته د پیر صاحب دربار دی ورونو،
وکړئ زیارتونه بیا راځئ په ملنګانو ستاسو مبارک شه د کوچنی اختر ځوانانو وایي سبا اختر دی څوک جامې څوک واسکټونه کوي څوک په زړو جامو کې جاړي فریادونه کوي سبا اختر دی څوک جامې څوک واسکټونه کوي څوک په زړو جامو کې جاړي فریادونه کوي داسې خلک شته دی چې غریب ورته انسان نه ښکاري او د دولتمندو خلکو هر وخت صفتونه کوي څوک په زړو جامو کې جاړي فریادونه کوي ژوند کې کله د میینتوب کړی ده چې عاشقي کړي نه هغه انسان نه دی چې غم نه لري هغه انسان نه دی یو بې غم دی چې پاک غني سبحان دی نو چې باچا دی او غم به لري داسې حساب دی وروره خبره ټوله د زړګي ده زړګی چې واده خو باید نه یې کړی نه پردی هزار نه اخلمه ښه چې په دې مصیبت کې کړم نو خپل انده مې خرابه کړې ځان ته مې اور اچولی نو پردی انده ولې خرابه کړمه کله مې چې الله تعالی توبه قبوله کړله سره د نورو مسلمانانو بس بیا سر چې ژوندۍ خولۍ ډېرې دي د دې علت څه شی و چې ته دې پوډر ته دې مخه کړلې ده دا خو داسې و چې زه په وظیفه کې وم چې کله کوم وظیفه دې مخکې بوله اردو کې وم کوم ولایت کې غزني اندړ ولسوالۍ کې ښه او ټکټ رخصت مې په جب کې و راغلم هغه خو داسې پر افغانستان حکومت و بس چا شراب څښل چا قمار وهو چا یو شی چا بل شی اته میاشتې بعد راغلی وم دوه نفره بس په یو نفر شوي ول او جنګ و نو دا نور ناز دي سیلې کوي په د یو نفر سرینې روانې دي ما خپل په ځان داسې اطمیناني وم یعنې خپل د ځان صفت ښه شی نه ده نو هغه همزولو کې مې یعنې یو شی و په ځان مې اعتبار درلودو ما لکه ما مخه وکړي چېرته څو کالې راهیسې کېږي څو کاله کېږي چې ته په دې مرض باندې اخته یې یا یو 14 کاله خو کېږي 14 کاله او 22 کاله عمر مې ده 22 کاله تا خو مخکې ویل چې زه په مابس کې څونه وخت مابس کې تېر کړ مابس کې خو داسې حساب ده چې ما شپږ اووه میاشتې تېر کړل زه په مفته کې بندي شوی وم یعنې ما ورته وویل هغه نفر وهلی و چې دښمن د بیا د اختر په ورځ جوړه وکړي الله تعالی خوشحاله کړي کور دې چېرته ده استاده اوس دې کور چېرته ده اوس مې دې باګرامیو کې کور ده کور ته کله ځې او راځې مور او پلار او بس الله دې راته دایما عمرم د ما مور ته ورکړي بېشکه هغه مور ده چې د هغې لپاره زه که 3 بجې شپې مې زه ځان کور ته رسوم په لاره کې وهل په ځان قبلو مرشه خو هغه د مور خبره منم کور ته ځم نن د اختر لومړۍ ورځ ده مور سره د کله اختر مبارکي کړې ده پلار مور سره بس په دې کال کې دونه نوم ناس ورسره چې نن مور سره ناس پلار خو مې لغمان کې ده څه احساس یې کله چې مور سره د کېناستې چې اختر مبارکي دې ورته ډالۍ کړه چې مور اختر دې مبارک شه د مور هغه احساس څه رقم و تا ته چې بس داسې ده چې رنګ د غریبي ورک شي زه وته یم کباړو پسې صبحي وخته هغه قمبخته بس چې راغلی وه چې کتلې زه خو اوس شپې ناوخته ځم جې کې نه وم که نه هغه جې پاکوه راپاکوه چې زه پرې کله ورغلم دا مونځ وخت کې نو مور ته امه وایي ماله امه څه شی ما جې کې ته ماله پرته زه ما اوس سوچ وم چې دا به چېرته ګرځي یو شعر دی که د لیدونکو ته وړاندې کړي آخر شعر دی که لیدونکو ته وړاندې کړي
د سرقم شعر د وطن په باره د وطن په اړه په شعر به درته ووایم. وایه د وطن په اړه وایه یو شعر چې ډېر ځوانان د دې وطن یو مسافر ته هم یو شعر وایه وطن په اړه هم یو شعر وایه. وای سر به تیزار کمه د مخ ښکلی ګلشن دی وا 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 څومره شیرین زما وطن دی وا 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 څومره شیرین زما وطن دی. وای سر به تیزار کمه زما ښکلی ګلشن دی وا 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 څومره شیرین زما وطن دی. دا وطن دی د سترګو توره هی تر اټیک زمونږ کوره. دا وطن دی د سترګو توره هی تر اټیک زمونږ کوره. وی د احمد شاه بابا اټک پورې مسکن دی وا 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 څومره شیرین زما وطن دی وا 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 څومره شیرین زما وطن دی. نو زه ملنګ جان یم خدمتګار زه ملنګ جان یم خدمتګار د خپل وطن نه بشم زار. وای سوچ ژوندی یم زما دغه گفتن دی وا 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 څومره شیرین زما وطن دی. وای پکې زاغان ګرځي اخر ځای لندن دی وا 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 څومره شیرین زما وطن دی وا 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 څومره شیرین زما وطن دی. دا خو د مونږ دې کې خاپوړې کړي دا د مونږ مور دی. یو شعر که دغه مسافر ورون ته د اختر په شپه ډالۍ کې کوم شعر کوم ټاپه ورته ډالۍ کې دی مسافر ورون ته و مسافره مولا د خپله وطن ته راوله مینه و مسافره مسافري د ډېره وکړه نو یمن ګل د ډکه شه چې زر راشي وطن ته یم مسافره. خیر اوس ډېره مننه ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو خدای دې کړي چې داسې نو زموږ داسې ډېر ځوانان استعداد لري خو متاسفانه په دغه بد مرض باندې اخته شوي دي. نو خدای دې کړي چې ستاسو د خپرونه خوښ شوي تر بیا چې زه عطاالله وردګ ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لویه بخښونکي الله سپارم. د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. خپل پیشنهادات انتقادات له موږ سره شریکئ. ښه وخت د خدای په امان.